عباس ستانکزی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې خبر ورکوي. دا چې نوموړي څه ویلي او اسلامي امارت کله په رسمیت پیژندل شوی دی، راځئ په دې اړه دغه راپور واورئ او په پای کې راسره خپل نظرونه شریک کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت په رسمیت پیژندل شوی او دا کار ډېر مخکې شوی دی. عباس ستانکزی وایي رسمیت پیژندنه همدا ده چې نړۍ سره تګ راتګ او مراودات ولرو او همدا اوس د منځنۍ اسیا سربیره د شاوخوا شل هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي او یو شمېر نورو هم خپل سفیران ګمارلي دي. هغه په دې تړاو وایي رسمیت پیژندل همدا معنا لري چې یو هیواد سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري. موږ په کابل کې د ډېرو هیوادونو سفیران لرو او همدغه ډول رسمي سفرونه کوو چې همدا رسمیت پیژندنه ده. هغه د ټولګډونه حکومت په اړه وایي په سیمه او نړۍ کې هیڅ ځای ټولګډونه حکومت نشته، بلکې هر ځای یو ډله او ګوند واک چلوي. نو دا اصطلاح یوازې د فشار لپاره کارول کیږي. ستانکزی وایي که څوک وایي اسلامي امارت ټولې چوکۍ اشغال کړي، نو دا چې موږ 100 کلنه مبارزه کړې، نو زموږ حق جوړیږي چې سیاسي چوکۍ په خپله واخلو او کابینه کې خپل کسان وګمارو. ګڼې نور پوسټونه ټول له پخوانیو کارمندانو ډک دي او د هر قوم خلک پکې موجود دي. نوموړی د خپل حکومت د ړنګېدو په اړه وایي 2001 او اوسنی وخت ډېر توپیر لري. اوس مهال زموږ مخالفین ډېر کمزوري شوي او زیاتوي. امریکا او نورو هیوادونو موږ ته ډاډ راکړی چې موږ نور د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوو. تاسې باید خپل مسایل په خپله حل کړئ. همدارنګه د مخالفینو مقاومت جبهې په اړه وایي ستونزې په دې ډول نه حل کیږي چې نورو هیوادونو ته لاړ شئ، بلکې راشئ او په کور دننه خبرو ته کښېنئ او د حل په موخه یې خبرې راسره وکړئ.